سلامونه د پښتو نیوز خبر ته په خیر راغلاست. د امریکا او طالبانو ترمنځ نن په دوحه کې د سولې هوکړه لاسلیک شوه. د امریکا لخوا دغه هوکړه د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د اسلامي امارت لوري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر ترمنځ لاسلیک شوه. د هوکړې مراسمو ته د څلورو مهمو نړیوالو سازمانونو په ګډون د 10 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي وربلل شوي. همداراز دغه غونډې ته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم راغلی و او ګډونوالو ته یې وینا هم وکړه. پامپیو په جګړه کې پر ټولو ښکېلو خواو غږ وکړ چې د راتلونکو ممکنو حالاتو لپاره د ځینو قربانیو ته غاړه کېږدي. همدارنګه د طالبانو مرستیال مشر ملا برادر هم په خپلو خبرو کې ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې افغانستان به هېڅکله د ترهګرۍ پر ځای بدل نه شي. هغه د خپلو خبرو پر دوام وویل چې طالبان په افغانستان کې ټولو وګړو ته برابر حقوق غواړي او دوی به هېڅکله په ټولنه کې د تاوتریخوالي لامل نه شي. هغه همداراز وویل چې د افغانستان خاوره به هېڅکله د سیمې هیوادونو پر ضد ونه کارول شي. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو سربیرن ینس سټولټنبرګ په کابل کې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه خپره کړه. ناټو او امریکا افغان حکومت ته ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه به هېڅکله یوازې نه پرېږدي او دوی به خپلو دوامدارو مرستو ته دوام ورکوي. دا هوکړه په داسې حال کې کېږي چې د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد له تېر 1.5 کال راهیسې له طالبانو سره پر خبرو بوخت و او نږدې 12 پړاوه مذاکرات یې وکړل او بالاخره نن په دوحه کې د سولې هوکړه لاسلیک شوه.